درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه او پنسل پاکونه مو له خپل ځان سره تیار وساتئ او دې ته اماده اوسېږئ چې فقط درس شروع کړو. خو مخکې له درس شروع کولو څخه زه باید تاسو نه پوښتنه وکړم چې تېر درس زموږ څه و؟ آفرین، میرویس نیکه. ښه، میرویس نیکه لوست خو مو نه ولوستلی، په اړه باندې مو خبرې کړې وې، معلومات مو تاسو درکړي وو که نه؟ آفرین. ښه، څوک راته ویلی شي چې میرویس نیکه د پلار نوم یې څه و د میرویس نیکه او د مور نوم یې څه و؟ آفرین، د میرویس نیکه د پلار نوم خلم خان او د مور نوم یې نازو انا وه. ډېر ښه. ښه، څوک راته ویلی شي چې میرویس نیکه په کوم کال زېږېدلی او په کوم کال وفات شو؟ آفرین، ډېر ښه. په 1683 کې پیدا شوی او تر 1915 کال پورې ژوند کړی دی. ډېر ښه. څوک راته ویل چې میرویس نیکه څو وروڼه درلودل؟ آفرین، 4 د په شمول باندې که نه؟ ډېر ښه. ښه، میرویس نیکه څو زامن درلودل؟ آفرین، 2 زامن درلودل. ښه، میرویس نیکه څه ډول شخصیت درلوده؟ په شخصیت اړه خو موږ خبرې وکړې په هغې ورځ باندې. آفرین، یو ډېر ښه انسان و، یو ډېر نیک شخصیت یې درلودو، یو مهربان انسان و، یو زړهسوانده انسان و. داسې څوک و چې همیشه یې د خپلو خلکو په اتفاق و اتحاد کار کړی دی. آفرین، ډېر ښه. ښه، بله پوښتنه آخري خبر دا چې میرویس نیکه د چا په مقابل کې د خپلې خاورې د خپلواکۍ د ساتلو یا د آزادولو لپاره جګړه کړې او د خپلې خاورې دفاع یې کړې؟ آفرین، د چا نه؟ آفرین، له ګرګین سره یې جنګ وکړه او خپله خاوره ترې ازاده کړه. ډېر ښه. درنو زده کوونکو 11 لوست عنوان میرویس نیکه دی او مخې هم 22 دی. سمه ده، راځو دلته تاسو 3 عکسونه ګورئ، تختې په مخ ځړېږي. یو دا دی، کتاب کې مو راغلی، بل ما تاسو راوړی ښه غټ، او بل مې هم دلته راوړی چې تر څو تاسو له ذهن نه کله هم ونوځي، تاسو د ده د ذهن د ده له څېرې سره ډېر آشنا شي. صحیح ده. په دې اړه به خبرې کوو چې میرویس نیکه څوک دی، په کتاب کې راغلي څه ډول کارونه یې ترسره کړي دي، او د هغو نه مخکې دلته د متن موخه ده چې کتاب دغه لوست چې موږ تاسو لولو، دا کتاب چې راغلی میرویس نیکه، د دې موخه څه ده؟ موږ تاسو باید څه وکړو؟ یعنې دغه کتاب د لیکوال غوښتنه څه ده؟ صحیح ده. ښه، موخه یې ده، ګورئ دلته ګورئ، دغه د میرویس نیکه عنوان لاندې لیکل شوې ده، موخه. صحیح ده. د متن سم لوستل چې تل په همدې باندې موږ تاکید کوو چې موږ تاسو باید ډېر متن ولولو، ډېر کتابونه ولولو چې موږ تاسو دغه د ویلو طرز جوړ شي، موږ تاسو د کتاب د ویلو سره ډېر بلد شو، آشنا شو. صحیح ده. دغه متن چې دلته راکړی دا به ډېر ښه سم کرار باندې ووایو. په کوم ځای کې چې مشکل درلود هغه باید په نښه کړو، تر څو د راتلونکي لپاره څنګه کړو موږ بیا له مشکل سره مخ نه شو. صحیح ده. بله خبر چې ده د لیکل دي، دغه لوست چې دی دا باید څنګه کړو؟ دا باید ولیکو که نه؟ تر څو چې که چېرې موږ تاسو ولیکو، ګورئ موږ تاسو به املا هم جوړه شي، انشا به هم جوړه شي، ګوتې به مو په لیکلو عادت شي. داسې به عادت شي چې موږ تاسو بیا نه املایي او نه هم انشایي تېروتنه کوو، ځکه ډېر لیکل دي چې موږ تاسو ډېر ښه کوي، لیکل مو ډېر جوړوي. سمه ده. او وروسته هغو څخه بل شی دی د میرویس نیکه پېژندل دي. تاسو وپېژندو چې میرویس نیکه د چا زوی دی، د پلار نوم څه دی، مور څه ډول دی روزلی دی، یعنې هغه کارونه چې میرویس نیکه کړي کوم کارونه دي که نه، په لومړیو کې د څه ډول شخصیت و، وروسته څه ډول شخصیت شو، تر آخر څه ډول پاتې شو، په کوم کال چېرته وفات شو، په کوم کال پیدا شوی و، چېرته یې قبر دی، په دې ټولو باندې موږ تاسو خبرې کړي. سمه ده. دا مو وپېژندو. له هغې څخه وروسته د هغه خدمتونه دي، یعنې دغو خدمتونو په اړه باندې باید معلومات ورکړل شي چې میرویس نیکه کوم ډول خدمتونه کړي. سمه ده. کوم خدمتونه یې کړي؟ مثال موږ تاسو وویل چې دی په لومړیو کې تجار و، له هغې څخه وروسته مثال چې کله بیت الله شریفې ته لاړو، راغی بیرته دلته خلکو سره وکتل او د خلکو په راټولولو باندې کار وکړو، د خلکو د خپلې د وطن دفاع باندې کار وکړو چې خلک راټول کړي، د دښمن مقابل کې ودروي او همدغسې مخ لاړ شي تر څو د خپله خپلواکي ترلاسه کړي. سمه ده. ښه، دا مو چې ولوستل پوه شئ په دې باندې. آفرین. ښه، دا یې لوست موخه وه. دلته راشئ چوکاټ ته. 2 پوښتنې شوي دي. دا د میرویس نیکه له عکس چې دی دغه د چوکاټ دی،
دلته ګوره د چوکاټ کې د چارت کې لیکلي یوه پوښتنه ده چې ویلی شئ چې میرویس نیکه څوک و یا میرویس نیکه څوک دی که نه دلته تاسو هغه ټول وسي که نه میرویس نیکه په اړه معلومات واخیستل تاسو هغه کومې خبرې چې اوس لږ مخکې ما وکړې چې د چا زوی دی په کوم کال چېرته پیدا په کوم کال چېرته وفات شو مور څوک څه ډول شخصیت درلود څه ډول کار یې کړی دغه د اولې پوښتنې جواب کېدلی شي صحیح ده بله پوښتنه ده میرویس نیکه خلکو ته د څه شي بلنه ورکړه که نه نو موږ تاسو چې کله چې میرویس نیکه وایو د میرویس نیکه لوست لولو نو هلته کې راځي چې میرویس نیکه یې خپلو خلکو ته د خپلې خاورې د ازادۍ د ګټلو د دښمن مقابل کې درېدلو بلنه ورکړه صحیح ده نو میرویس نیکه دلته دوهم پوښتنه چې څه شي بلنه ورکړه نو خپلو خلکو ته د خپل وطن دفاع او د خپل هېواد د ازادۍ د اخیستلو بلنه ورکړه ښه راځم درس ته کتاب ته مو ګورئ 22 مخ اول خط میرویس نیکه صحیح دی میرویس نیکه د افغانانو یو پوه او زړهسوان مشر و میرویس نیکه داسې شخصیت و چې یو ډېر تکړه مشر و یو ډېر ښه سړی و یو ډېر زړهسوان سړی و یو ډېر مهربان مشر دی صحیح ده دا څوک دی چې دا همیشه یې په خپلو خلکو باندې رحم کولو همیشه یې په خپلو خلکو زړهسوی کولو که نه نو وایي زړه یې مه بوله تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي د میرویس نیکه هم داسې زړه درلودو چې همیشه یې په خپلو خلکو باندې زړهسوی درلودو یو زړهسوان مشر و ښه یو پوه مشر و با تدبیره مشر و ده له ټولو افغانانو سره مینه درلوده ده له هر چا سره مینه درلوده له ټولو افغانانو سره مینه درلوده ده د هر قوم سره مینه درلوده ده کله هم بېاتفاقي نه ده خوښه کړې ده کله هم تعصب نه دی کړی ده کله هم داسې کار نه دی کړی چې د خلکو یا د خپلو هېوادوالو ترمنځ دې تفرقه واچوي ګورې ښه فکر مو وي ښه د خپل هېواد د خپلواکۍ د ګټلو په اړه فکر کاوه یعنې دا به همیشه دا فکر کوو چې د خپل هېواد به څنګه د دښمنانو له لاس څخه وباسم څنګه به زه د خپل هېواد ازادي خپله کړم څنګه به د خپل هېواد له دښمنانو څخه خلاص کړم څنګه به د خپل خلک په اتفاق او اتحاد راټول کړم دغه فکر د همیشه کول صحیح ده غوښتل چې افغانان په یووالي سره ژوند وکړي دا فکر کوو چې باید زه به د خپل خلک په اتفاق او اتحاد کړم دغه نفرتونه چې دښمن په موږ کې اچول دا باید له منځه یوسو که نه تر څو موږ تاسو په اتفاق او اتحاد شو ټول دښمن مات کړو سمه ده کله چې هغه د حج د ادا کولو لپاره بیت الله شریف ته لاړ او بیرته کندهار ته راستون شو نو له خلکو او مشرانو سره یې وکتل دا چې لاړو د حج د فریضې د ادا کولو لپاره نو کله چې د حج د ادا کولو مراسم یې ترسره کړل نو بیرته دا چې راغی کندهار ته کندهار کې د خلکو سره وکتل د خلکو سره په مختلفو اړخونو خبرې وکړي بالخصوص د خپلې خاورې د ازادۍ د اخیستلو لپاره د ډېر کار وکړو که نه د غوښتل چې مثال خلک دوی باندې د خلکو سره خبرې وکړي چې د خپل هېواد له دښمنانو آزاد کړي که نه د داسې کار کولو چې خلک راټول کړي په اتفاق اتحاد یې کړي تر څو دښمن مات کړي خو مګر کوم سیاست چې میرویس نیکه کارولی چې په تاریخ کې مثال هغه د نورو پاچایانو لپاره یا د نورو مشرانو لپاره یا زموږ تاسو لپاره چې موږ تاسو راتلونکي لپاره موږ تاسو خپل رهبران یو نو موږ تاسو دپاره میرویس نیکه یوه ډېره ښه الګو ده چې میرویس نیکه د ګرګین سره څه ډول سیاست وکارولو که نه د خلک په کوم مهارت سره راټول کړل چې کله هم ګرګین په دې پوه نه شو چې میرویس نیکه زما په مقابل کې خلک راټولوي یا پاڅون جوړوي او زما مقابله کوي او ما له دې خاورې شړي ګورئ څه ډول سیاست یې کارولی دی تاسو کولی شئ کتابونه وګورئ اوس وخت کم دی که زه په اړه معلومات درکړم نو تاسو کولی شئ د میرویس نیکه کتابونه او تاریخونه وګورئ تاسو به وګورئ چې د میرویس نیکه په کارنامو باندې د تاریخ څومره کرښې زرینې دي صحیح ده ښه کتاب ته راشئ خلکو ته یې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو لپاره د پاڅون بلنه ورکړه که نه چې کله دا یې راغی ما درته چې خلک راټول کړل نو د خلکو ته بیرته د خپلواکۍ د ګټلو د پاڅون چې موږ تاسو باید د دښمن مقابل کې پاڅون وکړو قیام وکړو ودرېږو د هغو د ګټلو بلنه یې ورکړه صحیح ده ټولو وګړو د هغه مشري ومنله ټولو خلکو د میرویس نیکه د دغه بلنه چې ده کله ورکړه خلکو ورسره ومنله خلکو ورته وویل صحیح ده ته مو د سر تورې سترګې ته مشر یې تا ویل د موږ منل ته وایه موږ به یې کوو ته مخته موږ درپسې یعنې کله چې په چا پسې دومره یو خلک ودرېږي لومړی خو د داسې خلکو درول ډېر مهم دی چې دغه یو لوی مهارت غواړي چې دا مهارت په میرویس نیکه کې
یو ډېر پراخه درلوده میرویس نیکه دغه مهارت صحیح ده. نو ځکه خلکو دی دومره په اخلاص باندې ومنلو. سمه ده. ښه میرویس نیکه له خپل مېړني ولس سره یو ځای خپل هېواد د پردو له لاس څخه خلاص کړ. نو کله چې په ده پسې خلک ودرېدل دی ملي مشر شو. نو د خلکو ملاتړ چې په چا پسې وي نو هغه نور هم څنګه کېږي مثال جرأت زیاتېږي، د هغو حوصله زیاتېږي، د هغو دغه توان و زور و پیاوړتیا زیاتېږي، د خلکو د شان درېدلې ورپسې. نو ما خو چې د دښمن مقابل کې دوی ودرېدل او له دښمن سره یې جګړه شروع کړه او دښمن له دغې پاکې خاورې څخه وشړ او دغه پاکه خاوره یې له دښمن څخه آزاده کړه. صحیح ده. آفرین. ښه د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته یې د هېواد د ودانولو لپاره د قدر وړ خدمتونه وکړل. کله چې د خپلواکي ترلاسه کړه دښمن له دې خاورې څخه وشړل شو، د خاوره آزاده شوله، د خاوره خپلواکه شوله. نو دلته د خپلو خلکو لپاره او د خپل هېواد لپاره د خپلې خاورې لپاره ډېر د قدر وړ خدمتونه کړي. داسې خدمتونه چې خلکو هغه کله هم نه دي هېر کړي که نه. هغه ځکه خلکو قرباني ورکړې وه، خلک له ده سره ولاړ وو. کله چې له ده سره ولاړ وو نو ده هم کله بیا خلک له خپل پام نه ونه غورځول. نو خلکو ته کار وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، خپلې خاورې ته خدمت وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو. داسې کارونه وکړه چې موږ تاسو هغه کله هم نشو هېرولی. سمه ده. آفرین. ښه کله چې مړ شو خلکو په ډېر درناوي سره خاورو ته وسپاره که نه. آخر خط دی دلته ورته وګورئ. نو دلته بیا د مرګ خبرې راغلی که نه. د مرګ خبر چې راشي نو طبیعاً به څوک ډېر خفه کېږي بیا په داسې یو چا باندې چې هغه یو ملي مشر وي او داسې څوک وي چې تل د خپلو خلکو خپل وطن د دفاع په خاطر باندې ډېرې غټې قربانۍ ورکړي، ډېرې غټې کارنامې یې کړي. نو داسې چا د مرګ خبر چې واوري شي نو حتماً بیا یو څوک خفه کېږي. که څه هم دا خو ډېر مخکې تېر شوي دي، خو موږ تاسو د هغو د داسې شخصیت په درلودلو سره مثال موږ تاسو ویاړو. خو که چېرې دا شخصیت خدای نخواسته له موږ څخه ځي نو بیا به حتماً طبیعي ده چې ورپسې ډېر خفه کېږو که نه. ښه نو کله چې دی وفات شو، په کوم کال وفات شو؟ آفرین په 1915 کال کې. کله چې دی وفات شو، ګوره دا کلونه میلادي کلونه دي. ښه کله چې دی وفات شو نو خلکو د ده جنازه په ډېر درناوي سره خاورو ته وسپارله. پوه شوی په خلکو ځکه دی په خلکو ډېر منلی و، دا یو ملي مشر و، داسې څوک و چې هر چا د ده قدر و عزت کولو. سمه ده. ښه د ده قبر د قندهار د ښار په کوکران کې دی. یعنې د قبر چې دی د قندهار ښار په کوکران کې دی یا دی د کوکران کې خاورو ته سپارل شوی دی. سمه ده. میرویس نیکه مو ولوستلو، په اړه مو معلومات ترلاسه کړه چې څوک و، څه ډول شخصیت و که نه. نو موږ تاسو د میرویس نیکه له ژوند د هغو له کارنامو څخه پراخ مطلب اخلو. سمه ده چې موږ تاسو کولی شو د هغو ژوند څخه اوس هم استفاده وکړو. میرویس نیکه ګورئ وروسته د په کورنۍ کې نازو انا ګوره چې د شاعري هم کړې ده. د دوه زامن چې شاه محمود هوتک او شاه حسین هوتک هم د کورنۍ څخه دي. ګورئ خپله پلار د خالم خان یو ملي مشر و. ګورئ لکه داسې کسان چې مثال موږ تاسو د میرویس نیکه په کورنۍ او فامیل کې لرو او تاریخ ورباندې اوس هم لیکنې کړي دي، موږ کله هم له یاده نشو ایستلی. درنو زده کوونکو درس همدومره بس دی. نو تاسو مخکې دې چې مخکښ سره وکړو زموږ تاسو کورنۍ دنده به چې وي د دغو لوست لیکل به وي او دغو پوښتنو ته به لنډ ځوابونه ورکول دي. سمه ده. تر بیا پورې په خدای سپارم. ښې چارې.